د دې وظیفې سره په کور کې اختلافات ختمیږي. رونه او خویندې به داسې شي لکه چې د یو بل نه به زاریږي، قربانیږي. جنگ جګړې به اچانک ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، که زمونږ او ستاسو په کورونو کې اختلافات وي او هغه اختلافات ډېر زیات وي، یعنې رونه او خویندې وي، هغې په خپل منځ کې جنګ جګړې کوي، د هغې د لاسه د کور والا ارواح ته پریشانه وي، یا هغوی په خپلو کې بحثونه کوي یا وخل ټکول کوي او د هغې د وجې نه مور او پلار ډېر سخت پریشانه وي، یا بچي دي او د خپل مور پلار سره روان دي او دا بچي د خپل مور پلار سره روغول غواړي، یا زمونږ په کورونو کې اختلافات راغلي دي او دا اختلافات د همیشه دپاره ختمول غواړي او بیا دا اختلافات په محبت باندې بدلول غواړي. نن چې دا کومه وظیفه درته هم یا جامعو، د الله جل جلاله ډېر زیات مبارک نوم دی. د دې وظیفې ډېر لوی کمالات دي. که دا وظیفه په کوم یو ځای کې شروع وشي، په کوم یو کور کې دا وظیفه شروع شي، اچانک الله جل شانه د هغې کور نه تمام اختلافات ختم کی، تمام نفرتونه ختم شي، ټول بغضونه او کینې حسدونه ختم شي، تمام اختلافات په محبت، اخوت، همدردۍ او ورورولۍ سره بدل شي. بعضې بعضې کورونه داسې وي چې زمونږ پښتانه هغې ته چنګړخانه وایي، یعنې په هغې کورونو کې جنګ جګړې ډېرې زیاتې کېږي. بعضې کورونه وي چې په هغې کې رونه او خویندې بحثونه ډېر کوي، رونه او خویندې جګړې ډېرې کوي، یا رونه او خویندې دي چې د یو بل باندې د هغوی شکلونه بدلېږي، اختلافات د حد نه سیوا شوی دی. نو که دا وظیفه د هغې دپاره راونیسي، انشاءالله زر تر زره اچانک به الله جل جلاله د هغوی تمام اختلافات ختم کړي. دې نه علاوه که په یو خاندان کې خلک مختلف شوي وي، یعنی د خاندان په خپل منځ کې اختلاف راغلی وي، د هغوی اتفاق خراب شوی وي، هغوی د یو بل دشمنان جوړ شوي وي، او که اوس ته په دغه خاندان کې اتفاق راوستل غواړې، د دغې خاندان اختلافات ختمول غواړې، د هغوی په منځ کې محبت پیدا کول غواړې، د هغې دپاره هم که یو انسان د یا جامعو وظیفه راونیسي، د خاندان تمام خلک به په خپلو کې دوباره یو ځای شي، انتشار به ختم شي او داسې خواږه خواږه به جوړ شي چې د یو بل نه به زاریږي، قربانیږي. دې نه علاوه د هر قسم مشکل چې تا ته راشي په خاندان کې او په کور کې، د هغه مشکل د ختمولو دپاره هم تاسو د یا جامعو وظیفه رانیوی شئ. نو د دې وظیفې کولو ډېر لوی کمالات دي. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. دې سره چې د چا مثلا په یو کور کې اختلافات راغلی دي، یو کور دی په هغې کې رونه او خویندې جنګ جګړې کوي، یا بچي دي د مور او پلار سره جنګ جګړې کوي، او یو کس دا غواړي چې د دې رونو او خویندو دی په خپل منځ کې جنګ جګړې ختم شي، یا د بچو د خپل منځ کې اختلافات ختم شي، یا د مور او د پلار سره روغ شي. د هغې دپاره پکار دی چې د دغې کورنۍ یو مشر چې کم هر یو مشر وي، هغه د یا جامعو دا کومه چې دی وظیفه درته ښیم دا دې راونیسي، انشاءالله اختلافات به ختم شي. خصوصا که د دغې کور والا مور او پلار دا وظیفه راونیسي د خپلو بچو دپاره، نو تمام اختلافات به ختم شي. اختلافاتو په ځای باندې به د یو بل سره همدردي، اخوت او محبت پیدا شي. او که یو خاندان کې تفریقه راغلی وي، هغوی د یو بل مخالف وي، د یو خاندان والا خلکه، که د دغې خاندان والا خلکه د یا جامعو د دې خاندان چې کوم مشر دی، که هغه د یا جامعو وظیفه شروع کړي، د هغوی به هم په خپل منځ کې اتفاق راشي. وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر منځه نه پس به 5 واړه وخته لمونځ نه پس به 50 پیرې یا جامعو وظیفه کې، د دې نه مخکې وروسته به 3 رکعته درود شریف وي.
او بیا 50 پیری به یا جامع وظیفه کې د 5 واړه وخت مونځ نه پس او د هغې نه علاوه چې څومره وخت تاسو سره ملاویږي نو یا جامع وظیفه کوه. د دې په برکت باندې به الله جل جلاله په کورونو کې اختلافات ختم کړي، د رونو خویندو په منځ کې به جنګ جګړې ختم شي او د هغوی په خپل منځ کې اتفاق او دغه رنګ اتحاد په نصیب شي. او که خاندان والا په خپل منځ کې روان وي جنګ جګړې کوي یا د خپل منځ کې د هغوی دشمني وي یا د خاندان والا په خپل منځ کې اختلافات تفریقه راغلي، نو که د هغې خاندان یو مشر دا وظیفه وکړي او د وظیفې کولو په دوران کې دا سوچ کوي، ځان ته دا خیال راولي چې د ډیرې په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا شي، ان شاء الله چې زر تر زره به اختلافات ختم شي، مینه محبت اخوت ورورولي او همدردي پیدا شي. نو ډیره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.